سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني خبرې کړې. دواړو لوریو په دوامداره ملګرتیا ټینګار کړی او منلي دي چې د طالبانو اوسني بریدونه د هغوی د سولې د ادعاو خلاف دي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي دښمن نه غواړي چې افغانستان قوي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري. هغه افغان ځواکونو ته د وینا پر مهال ویل چې د شپږو میاشتو له مقاومت وروسته به ستاسې هره کورنۍ آباده شي. د هیواد په 11 ولایتونو کې د شپې له 10 د سهار تر 4 له ضرورت پرته په ګرځېدلو بندیز ولګېد. د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې کابل، ننګرهار او پنجشیر ولایتونه له دې پریکړې مستثنا دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي طالبان د جهاد په نامه بېګناه افغانان وژني. هغه زیاته کړې د طالبانو پاکستاني پلویان دغه وژنې د فتوحاتو په توګه لمانځي او تاریخ به دوی هېڅ ونه بخي. په تیرو 24 ساعتونو کې 244 تنه وسله طالبان وژل شوي او 106 نور ټاپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي دغه طالبان په 14 ولایتونو کې وژل شوي او ټاپیان شوي دي.